ګوري متوجه اوسئ چې نننۍ موضوع مونږ تاسو په کنټرول پینل کې بعد د پاور آپشن نشه ده سکیورټي اینڈ مینټیننس. اصلا سکیورټي اینڈ مینټیننس اڅې پر استعمالېږي. دا بعضې میسیج تاسو ته راځي. څه شی راځي؟ بعضې میسیج مثلا لکه ستاسو کمپیوټر تاسو ته میسیج درکوي که نه، لکه دغه مشکلات د انټي وایرس پکې نه ده انسټال، یا دا مسله پکې راغلې ده، تاسو دا پروګرام باید اپډیټ کړئ. داسې میسیج راځي چې هغه تاسو ته په اکشن سینټر کې هم راځي. صحیح ده؟ دلته دا ګورئ، دا یو نوټیفیکیشن کې تاسو ته دلته راځي. دا اصلا سکیورټي اینڈ مینټیننس دا د اکشن سینټر غونته ده. په وینډوز 7 کې اکشن سینټر دی ته وایي. ښه، اوس چې کله دلته کلیک کو د هر څه شي په اړه چې تاسو ته میسیج راځي دلته درته ښیم. یو سکیورټي میسیج دی، بل د څه شي دی؟ د مینټیننس میسیجز دی. سکیورټي طبیعي خبره ده، امنیتي میسیج دی. تاسو ته په دغه میسیج کې وایي چې نیټورک فایروال شی ده آن ده. دا چې نیټورک فایروال څه کار کوي، چې شي پاره ده، دا جدا خبرې دي. خو موږ ته یو انفارمیشن راکړو دلته راته ویلي چې نیټورک یعنی فایروال چې کوم یو ده هغه فعاله ده. وینډوز فایروال از اکټیولی شي پروټیکټینګ یور ډیوایس. دا خپله وینډوز فایروال څه کار کوي؟ ستاسو دغه سیسټم، ستاسو کمپیوټر په نیټورک کې د مختلفو شیانو څخه مخنیوی کوي. مثلا څه رقم ته یو هاکر راځي ستاسو کمپیوټر ته غواړي داخل شي، بیا وینډوز فایروال هغې مخنیوی کوي. یا یو څوک راځي ستاسو کمپیوټر پروګرامونه استعمالوي، بیا د هغوی مخنیوی کوي. ستاسو دغه ډیوایس یا ستاسو سیسټم پروټیکټ کوي، د هغې محافظت کوي. سپې ورسېدی که نه، مشکل شی خو نشته دی کې. بله موضوع دلته وینډوز ډیفنډر هم شی ده آن ده. دا په خپله وینډوزګانو کې وینډوز ډیفنډر یو آپشن ده چې مثال په ډول وایرسونو څخه مخنیوی کوي، لکه انټي وایرس غونته. دا خپله یعنی مایکروسافت خپله د سیسټم کې وینډوز سره شی کړی ده، اضافه کړی ده. نو دا هم یا آن ده. همداشان انټرنیټ سکیورټي شی ده، اوکې ده. یوزر اکاونټ شی ده، اوکې ده. دا آیا معلومات رانه کړل؟ رای کړل که راشه مینټیننس لپاره دلته څه درته وی چیک فور سولوشن ټو پرابلم ریپورټ شی ده آن ده. که چېرته دلته راغلی ستاسو د سلوشن لکه ټرابل شوټینګ، ته نه پوهېږي چې ما کمپیوټر کې څه مسله ده، بیا کمپیوټر درته خپله دغه وینډوز یا هر یو پروګرام ځان ته یو کتاب لري. تاسو لیدلی دي که نه؟ ځان ته یو کتاب لري، خپل میسیجز لري. نو هغه تاسو ته سلوشن دلته ښیي چې مثال په ډول شی ده. او دلته تاسو د اټومیټیک مینټیننس څه راکوي، کله شوې ده لاست رن ډیټ 9/12 PM کې دا شوې ده. او وینډوز اټومیټیکلی شی ده کیجوال مینټیننس اکټیویټ ټو رن یور کمپیوټر. ادب مو واخستو که نو دا ټول هغه میسیجز دی. هم ګروپ کې څه دی، فایل هیسټري شی ده، او همدارنګه ډیوایسز اسټیټس شی دی، او داشان نور چې دا ما تاسو ته ویل دلته راشي. ګورئ دا خپل دلته میسیجز درته راځي، کلیر کوم خلاص. مشکل شی شته؟ خو ښه صحیح پې ورسېدی، سوال شی خو نشته دی کې. ټرابل شوټینګ او ریکوري دا خپله د کنټرول پینل موضوع ده. دلته راشي پیدا کې ریکوري دغه ده، ټرابل شوټینګ دغه ده. یعنی تاسو دغه دوه آپشن به دلته وایي. ادب مو واخستو که نه؟ سوال شی شته دی کې؟ ښه صحیح پې ورسېدی. اوس به راشو دوباره دلته سکیورټي اینډ مینټیننس ته، دغې پانل ته. اولنی لینک چې کوم یو ده دلته ویلی دی وی چینج سکیورټي اینډ مینټیننسز سیټینګ. نو که غواړئ تاسو د دغې سکیورټي اینډ مینټیننسز سیټینګ چینج کړئ نو دلته به راشي. کله چې دلته راغلی دغه پراپرټي درته راځي. صحیح ده که نه؟ وی how does security and maintenance
چیک فور ا پرابلم. کله مو چې په دې باندې کلیک کو تاسو ته د دې هیلپ اینڈ سپورټ راځي. څه راځي؟ هیلپ اینڈ سپورټ راځي. په هیلپ اینڈ سپورټ کې تاسو ته دې باره کې ټول معلومات درکوي چې د چیرته لاړ شئ، څه رقم سیټینګ یې دی تنظیم، دا ټول مسایل درته وایي. ادب مو اخیستو که نه، دې کې څه مسله خو نشته ده. یعنې دا یو هیلپ اینڈ سپورټ لینک ده. دې نه ښکته سیکورټي میسج کې څه راځي؟ وینډوز اپډیټ ده، انټرنیټ ده. هر یو چې ته دا غیر فعاله کې دې په اړه به تاسو ته دا سیکورټي کې کوم میسج نه راځي. که چیک مو کو بیا تاسو ته حتما میسج راځي په دې اکشن سینټر کې. ادب مو اخیستو؟ مشکل شی خو نشته دی. همدارنګه دلته مینټیننس لپاره کله چې وینډوز بیک اپ اخلي، ډرایو سټیټس ګوري، همداشان وینډوز ټرابل شوټینګ ده، هم ګروپ ده، کوم یو چیک کول غواړي او یا ان چیک کول غواړي. وی ټرن میسج آن اور آف. که چیرته چیک و میسج به درکوي دلته، او که چیرته چیک نه وي میسج به نه درکوي. تاسو وګورئ څوک چې وینډوز 7 لري دلته یو وړوکی زیړ میسج راځي، بیا وایي چې ستاسو وینډوز کې انټي وایرس نشته. لیدلی مې دی که نه؟ ولې که څوک وینډوز 10 لري دلته اکشن سینټر کې درته راځي. انټي وایرس مو اپډیټ غواړي، لیدلی مې دی که نه؟ انټي وایرس مو مثلا په اصطلاح وخت پوره شوی ده، یا مثال په ډول ستاسو سیسټم کې انټي وایرس نشته، ټول میسج دلته راځي که نه؟ علت دا ده چې دغه ورته چیک دی. ځکه دا میسج چې شي په اړه تاسو میسج غواړئ درکړي. که چیک و درکوي به میسج، که چیک نه و نه به درکوي. البته دا میسج اتوماتیکلی خپل سیسټم یې درکوي. ښه اوس ځکه موږ په سیسټم کې کومه مسله نه ده راغلی، دلته ګورئ بره هم درته لیکلي وی کله چې کوم مشکل پیدا کړي هغې نه بعد به تاسو ته میسج درکوي. سوال شی خو نشته دی. راځو بلې موضوع ته. وی چینج یوزر اکاونٹ کنټرول. کله مو چې په دې باندې کلیک کوم ته دغه یو دغه راځي، وینډو راځي. دا اصلا څه لپاره ده؟ په بعضو کمپیوټرو کې دغه بټن راځي. دا علت شی ده چې دا په نارمل حالت کې ده، دلته ده. ادب مو واخیستو؟ دا که چیرته تاسو ته دلته راغلو هیڅ کوم میسج به نه راځي. دا میسج کوم یو ده په دې اول ځان پوه کې. وین کې ای وخت ما کمپیوټر را خلاصوم، دا د انسټالیشن په وخت کې دا یوزر اکاونټ دغه درته راځي. مثال په ډول زه به یو دغه سی ډي را خلاصه کړم. ها زه اوس دې باندې کلیک کوم. دا یو سیټ اپ ده. کله چې کلیک کوم ګورئ ورته یو میسج راغلو که نه؟ کوم میسج ده؟ وی یوزر اکاونٹ کنټرول. که چیرته مو دا یس کو سیټ اپ به مخ ته ځي، او که نو مو کو سیټ اپ به مخ ته نه ځي. دا دغې ځای نه تعین شوی ده. که چیرته تاسو دا آپشن واخیستو اخرنی، نو اوس میسج نه درکوي، ډایرکټ تاسو دغه کولی شئ. سیټ اپ شروع کیږي. دلته هم درته ویلي whenever notify mean when. کله apps try to install software or make changes to my computer. کله چې زه په خپل کمپیوټر کې چینجز راوړم یا کوم سافټویر انسټالوم، نو ماته د کوم میسج نه راکوي، ماته د کوم دغه نه راکوي، وارننګ نه راکوي. او آی میک چینجز ټو وینډوز سیټینګ. او زه وکولی شم چې مثال په ډول د وینډوز سیټینګ هم چینج کم، خو کوم میسج دې نه راکوي. اوس چې کله یس کم یو ځل دپاره یس شو. اوس چې کله زه رن کم ګوره هیڅ کوم میسج نشته. آیا کوم میسج شته؟ ښه راځو دې نه لږ پورته ځو، واپس راځم دغه آپشن ته راځم. کله چې دا آپشن تاسو واخیستو دغه یو دغه وایي نوټیفای می اونلی when apps try to make changes to my computer. دا به هغه وخت کې تاسو ته میسج درکوي چې کله ستاسو په کمپیوټر کې کوم سافټویر کې چینجز راځي، کنی نور به نه درکوي. we don't notify me when I make changes to Windows setting. کله چې ستاسو د وینډوز سیټینګ کې څه تغیرات راځي هلته به کوم میسج نه درکوي. اوس چې کله اوکې کم بس خلاص. اوس کمپیوټر کې کوم تغیرات راوړي دلته راشه. دا خو اوس کمپیوټر تغیرات ده. ګوره سکرین خیره نه شو،
ولې ځکه په وینډوز باندې دا مونږ تطبیق کړی نه دی مونږ په کمپیوټر کې دغه راځي تغیرات دغه خاطره دا میسج راکوي خو که چېرته ته دا واخلې هر قسم تغیرات چې راشي که هغه په وینډوز کې راوړئ که هغه په کمپیوټر کې نو تاسو ته به میسج درکوي یس به کې ګوره وینډوز تغیرات یې راوړل یس به کو اوس چې زه کله ډبل کلیک کوم ګوره فکر وکړو صفم توره شوه هر څه دغه شول ځکه که اوس ته د وینډوز سیټینګ هم چینج کړې تاسو نه دا میسج غواړئ پې ورسېدی ادب مو واخیستو او که چېرته بیا وایې چې نه په اصطلاح را دې شي دلته اخرني ته راځو وی آلویز نوټیفای مین دا په دې مقصد ته که چینجز راولئ که انسټالیشن کوي که وینډوز کې کوم تغیرات راوړئ تاسو ته به دا میسج درکوي آیا غواړئ دا میسج وي او که نه غواړئ اختیاري ده صحیح ده که نه د دې خواله دا ده چې کله تاسو دا ډیفالټ واخلئ یس کې امکان لري یو شی رن کړئ تاسو وایئ او دا باید انسټالیشن پروسس ته لاړ نه وای نو نوی که واپس ختم یعنی خواله دا ده ادب مو واخیستو سوال شي خو نشته دی دې نه بعد دغه دوه آپشنو باندې ورسېدم دې نه بعد اخرنی لینک چې د دې کوم یو ده په نوم د ویو ارچیوډ میسج دا اصلا څه کار کوي دا اصلا دې لپاره ده چې مثال په ډول تاسو کله غواړئ چې خپل سیسټم دا کوم کمپیوټر کې چې کوم میسیجز تاسو ارچیو کړي وي دلته تاسو ته ډسپلی کړي اوس پې ورسېدی یعنې دغه ځکه میسیجز تاسو ته ټول راځي اوس خو کوم میسیج نشته ده که نه او دا سیکورټي اینډ مینټیننس کوم میسیج به تاسو ته ښایي چې کوم مشکلاتو میسیج وي یعنې تاسو ته یو انفارمیشن یې درکړی وي وایي لکه مخکې مې درته ویل ستاسو کمپیوټر کې دا مسله ده باید تاسو ډرایو بیکاپ واخلئ یا نورې مسلې نو هغه ارچیو کول یې دلته اوس پې ورسېدی او چینج سیکورټي اینډ مینټیننس سیټینګ خو پې ورسېدی چې مخکې مې درته وویلې آیا دې کې څه سوال شی شته ښه صحیح پې ورسېدی دا ومون سره شی سیکورټي اینډ مینټیننس سوال شی خو نشته دی